د عبدالله لخوا په ولسمشر غني د والیانو پر سر نیوکې وشوې. عبدالله تازه څه ویلي دي، ولې له ولسمشر غني څخه ګیلمن ده؟ دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې ټول حال کتلی شئ. لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. عبدالله وایي د والیانو په معرفي کولو کې ولسمشر غني را سره مشوره نه ده کړې. د 5 ولایتونو لپاره تازه د ولسمشر غني له لوري نوي والیان مقرر شول او دې مقرري یو ځل بیا د عبدالله غږ پورته کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ډله وایي د ولسمشر غني له لوري د والیانو ګمارنې حیران کړی یم او په دې برخه کې له ما سره هیڅ مشوره نه ده شوې. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره بیا وایي د والیانو د مقرري واک او صلاحیت د ولسمشر غني دی او یوازې هغه ورته لارښوونه کوي. یعنی د قانون پر اساس د والیانو د مقرري صلاحیت یوازې د ارګ دی او موږ یوازې له هغه ځایه هدایت اخلو. اتلانتیک شورا ته په وینا کې ولسمشر غني وویل د سیاسي مصلحت او د سولې پروسې پر مخ وړو اړتیا دا وه چې عبدالله ته په حکومت کې برخه ورکړو، خو هغه د ملي وحدت حکومت په څیر په چارو کې د مداخلې حق نه لري. د سولې د ملي اجماع لپاره نه یوازې ښاغلی عبدالله بلکې ټول سیاسي جهاتونه یو ځای کول مهم و او ما په حکومت کې ټولو ته برخه ورکړه، خو رهبري به یوه وي، ځکه که داسې نه وي د سولې خبرې ګډوډېږي. دغه راز ولسمشر غني وړاندې ویلي و عبدالله ته یوازې په کابینه کې 50 سلنه برخه ورکړل شوې ده او په نورو برخو کې کار نه لري. خو د عبدالله تازه غبرګون ته تر اوسه پورې ارګ څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا خبر به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو مطلب خوښ شوی ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.